بسم الله الرحمن الرحیم. د ریاضي زده کړې درنو مینوالو، هیله ده چې جوړ او روغ به وئ. نننی درس چې د 10م ټولګي د ریاضي 14م درس دی. په ننني درس کې د پولینوم څلورګونې عملیې درته تشریح کوم. هیله ده چې د توجه وړ مو وګرځي. د پولینوم څلورګونې عملیې: که د مربع هره زله 3w منفي 4 وي او د متساویو له اضلاع، یعنې داسې مثلث چې ټولې زلې یې مساوي دي، دې ته متساوي له اضلاع مثلث وي، او د متساوي له اضلاع مثلث هره زله w جمع 2 وي، نو تاسو یو الجبري افاده ولیکئ چې دغه الجبري افاده د دواړو شکلونو محیط موږ ته راوښیي. تاسو پوهیږئ چې محیط پیدا کول د یوه هندسي شکل څنګه کیږي، یعنی څنګه موږ محیط پیدا کولی شو. د مربع لکه څنګه چې ټولې زلې سره مساوي وي، نو چې محیط یې پیدا کوو دا چې 4 زلې لري، 4 ضرب د یوې زلې په اندازه کې کوو. یعنې څه؟ یعنې دلته موږ لیکلی شو چې د مربع محیط په داسې شانته دی چې 4 ضرب یوه زله چې 3w منفي 4 ده، په دې کې 3w منفي 4 دا شو د مربع محیط. اوس د مثلث محیط هم ښودلی، یعنې د دواړو هندسي شکلونو محیط په یوه الجبري افاده کې موږ ته وښیئ. نو موږ لیکو چې جمع د دواړو په یوه الجبري افاده کې د مثلث محیط هم چې پیدا کوو 3 وړه زلې سره جمع کوو. دا چې 3 وړه زلې مساوي دي ځکه متساوي الاضلاع مثلث دی، نو په لنډه توګه لیکای شو چې 3 ضرب د یوې زلې د اندازې، نو 3 ضرب د w جمع 2. همداسې تاسو اوس کولی شئ چې ادامه ورکړئ. ورته وګورئ 4 په دې قوس کې ضربیږي، 4 ضرب د 3 12 w منفي د علامه 4 ضرب 4 کې 14 جمع دا 3 ضربیږي په دې قوس کې 3 ضرب د w 3 w جمع 3 ضرب په 2 کې 6. نو داسې یوه الجبري افاده په لاس راغله. په دې الجبري افاده کې اوس موږ متوجه شو مشابه حدونه دي. د مشابه حدونه جمع کیږي. مشابه حدونه هغه حدونه دي چې د متحولونو توانونه هم سره مساوي وي او په خپله متحولین یې سره مساوي وي. نو دلته وګورئ ضریبونه پروا نه لري، که ضریبونه مساوي وي که نه وي، خو متحولین باید مساوي وي، توانونه هم مساوي وي. دلته وګورئ دام w لري او دام w لري، توانونه هم مساوي. نو دا دواړه مشابه حدونه دي. مشابه حدونه جمع یا تفریق کیږي. که هم علامه وو، یعنی د دواړو علامې مثبت وي یا د دواړو منفي وي، هغه جمع کیږي. او که مختلف علامه وو، یعنی د یوه مثبت و علامه د بل منفي وه، هغه بیا تفریق کیږي. نو د دواړو علامې څه دي؟ مثبت دي. نو دا جمع کیږي 12 جمع 3 کیږي، دغلته به یې ولیکم 15 w. له w څخه یو لیکو. او دغه 14 چې البته منفي 14 دي، له دغه شپږو سره باید تفریق یا جمع شي. نو دا چې د دواړو علامې مختلفې دي، یعنی د شپږو علامه چې ده مثبت ده، د 14 علامه چې ده منفي ده. نو دغه دواړه چې دي دا تفریق کیږي له لوی عدد څخه. کوچنی عدد باید تفریق شي، علامه له لوی عدد څخه ونیول شي. دا قاعده ده په جمع او تفریق د پولینومونو کې، چې هغه مشابه حدونه چې علامې سره مساوي وي، یعنی د یوه علامه منفي وي د بل منفي وي، یا د یوه مثبت وي د بل مثبت وي، هغه سره جمع کیږي، د علامو څخه یوه علامه نیول کیږي. او که چیرې دغه مشابه حدونه مختلفه علامې ولري، یعنی د یوه علامه مثبت وي د بل علامه منفي وي، نو دا دواړه بیا تفریق کیږي. له لوی عدد څخه کوچنی عدد تفریق کوو، علامه له لوی عدد څخه نیسو. دلته 14 لوی عدد دی، علامه منفي ده، نو علامه له 14 څخه نیول کیږي. له 14 څخه چې 6 تفریق کو، څو به پاتې شي؟ 10 به پاتې شي. دغه الجبري افاده چې تاسو وینئ 15 w منفي 10
دغه الجبري افاده موږ ته د دواړو شکلونو څه راښيي؟ محیط راښيي. نو دا د پوښتنه حل شوه. دغه بلې پوښتنې ته متوجه شوي که چیرې د A پولینوم وي 8x مربع منفي 2x جمع 3 او د B پولینوم وي 9x منفي 15 تاسو څه پیدا کوئ؟ A جمع B او A منفي B. په ډېره اسانۍ سره به دا تاسو زده کړئ چې څنګه دوه پولینومونه سره جمع کوو او څنګه دوه پولینومونه یو له بل څخه تفریق کوو. دغه به موږ د نن درس موضوع ده چې څنګه دوه پولینومونه سره کولی شو جمع کړو. نو تاسو ښه متوجه اوسئ. دغه درس مې چې تشریح کړو بیا تاسو کولی شئ چې دغه پوښتنې په ډېره اسانۍ سره حل کړئ. وګورئ د جمع عملیې. د جمع عملیه کې د پولینومونو د جمع په عملیه کې مشابه حدونه سره جمع کوو. صحیح ده؟ مشابه حدونه مې درته وویل چې هغه حدونه دي چې متحولین یې سره مساوي وي او د متحولینو تاوانونه یې سره مساوي وي. مشابه حدونه موږ په تېرو درسو کې هم تشریح کړي دي. که چیرې مو هیر وي کولی شئ مراجعه وکړئ او هغه بیا تکرار کړئ. نو مشابه حدونه هغه حدونه دي چې متحولین سره مساوي وي، هغه سره جمع کیږي. او که د پولینومونو تفریق وي بیا هغه دواړه سره تفریق کیږي، له لوی څخه کوچنی تفریق کیږي. موږ کولی شو چې د جمع عملیه او همدارنګه د تفریق عملیه په عمودي ډول هم اجرا کړو، ترسره یې کړو او په افقي ډول هم. خو زه چې درته پیشنهاد کوم افقي ډول پیشنهاد کوم. په افقي ډول ډېر په اسانۍ سره ترسره کیږي، یعنې په افقي ډول اسانه ده دغه عملیه. ورته وګورئ لومړي مثال ته د A پولینوم دی منفي 3CD مربع منفي 2CD جمع 15. د B پولینوم دی 9CD منفي 9CD مربع منفي 15. تاسو څه پیدا کړئ؟ A جمع B. نو وګورئ موږ لیکو چې A جمع B مساوي کیږي. لومړی د A پولینوم په قوس کې لیکو، علامت څه ده؟ جمع، ځکه ویلي دي چې جمع یې کوي. بیا د B پولینوم لیکو، دا مو چې ولیکو اوس دغه علامه چې تاسو وینئ دغه په مابین کې د دواړو چې ده، دغه علامه دا په د دویم قوس کې ضربیږي. دا چې مثبت علامه چې په یو قوس کې ضرب شي هیڅ تغییرات نه کړي، نو خپل هم دغه قوس هم لیکای شو. یعنې څه؟ یعنې منفي 3CD مربع خپله، منفي 2CD خپله، مثبت 15 خپله. دغه مثبت علامه چې په د قوس کې ور ضرب کړو خپله بېرته هم د قوس کېږي. یعنې مثبت کې مثبت، مثبت منفي کې منفي، هیڅ تغییرات نه کړي ویلي. نو دغه بل قوس به هم خپله ولیکو، مثبت 9CD منفي 9CD مربع منفي 15. ښه، اوس ښه متوجه اوسئ. مشابه حدونه پیدا کوو. بیا هغه مشابه حدونه که چیرې علامې یې یو شان وي، یعنې د دواړو علامه مثبت وه یا د دواړو علامه منفي وه، نو هغه سره جمع کیږي، علامه یوه نیول کیږي. او که چیرې علامې مختلفې وي، د مشابه حدونو علامې مختلفې وي، یعنې د یوه علامه منفي وه د بل علامه مثبت وه، نو په دې صورت کې بیا دغه یو له بل څخه تفریق کیږي. له لوی عدد څخه کوچنی عدد تفریق کیږي، علامه له لوی عدد څخه نیول کیږي. ښه متوجه اوسئ. دلې وګورئ منفي 3CD مربع ده. موږ بل حد پیدا کوو چې هغه CD مربع هغه ولري. متحولین یې C وي، بله D وي او D مربع وي. راشئ وګورئ دا CD ده، دا نه دی مشابه ورسره، دا هم CD ده نه ده مشابه. دغه هغه چې تاسو وینئ حد CD مربع دا ورسره مشابه دی. موږ ووایو مخکې چې ضریبونه چې دلته 9 دی، منفي 9 او دلته منفي 3 دی، پروا نه لري مختلف دي، فقط متحولین باید سره یو شان وي. نو دلته دغه دوه حدونه چې دي د سره مشابه دي. مشابه حدونه که چیرې علامې یو شان وي جمع کیږي. ورته وګورئ د ده علامه هم منفي ده، د ده علامه هم څنګه ده؟ منفي ده. نو دا دواړه څه لیکېږي؟ څه جمع کیږي. علامه له کومه یوه څخه نیسو؟ علامه یوه دانه نیسو، د دواړو علامې یو شانته دي. نو علامو څخه یوه علامه منفي دلته چې تاسو وینئ، او 3 جمع 9 کوو ځکه هم علامه دي جمع کیږي. 3 جمع 9 10. 10 له CD مربع څخه یو نیسو، 10 CD مربع. نو دا مو څنګه کړل؟ منفي 3CD مربع منفي 9 CD مربع کیږي 10 CD مربع. اوس وګورئ بل مشابه حد پیدا کوو او هغه هم جمع یا تفریق کیږي. دغه وګورئ منفي 2 CD دی، دا وګورئ مثبت 9 CD دی، دواړه مشابه حدونه دي.
علامې څنګه دي؟ علامې مختلفې دي، د یوه علامه مثبت ده، د بل علامه منفي ده. نو مختلف العلامه چې وو مشابه عددونه هغه څنګه کوو؟ هغه تفریق کوو، یعنې له لوی عدد څخه کوچنی عدد تفریق کوو. لوی عدد څو دی؟ 9. له 9 څخه 2 څنګه کوو؟ تفریق کوو یې. له 9 څخه چې 2 تفریق کوو 9 به پاتې شي. علامه له کومه یو څخه نیسو؟ علامه له لوی عدد څخه. له 9 څخه یې نیسو مثبت ته، نو شي به مثبت 9 سی ډي. صحیح ده؟ دا هم جمع شول. اوس چې پاتې دي یعنې دغه منفي 3 سی ډي مربع له منفي 9 سی ډي مربع سره جمع شو. دلته منفي 2 سی ډي او مثبت 9 سی ډي سره تفریق شول. پاتې چې دي مثبت 15 او منفي 15 دي. دواړه علامې څه دي؟ مختلفې. چې علامې مختلفې وي تفریق کوو یې. چې تفریق کوو له 15 څخه چې 15 تفریق کوو 0. نو د 0 لیکل هیڅ معنا هم نه لري، نو هیڅ یې نه لیکو. صحیح شو؟ نو د دې دواړو پولینومونو چې یو د A پولینوم دی او بل د B پولینوم دی، د دو حاصل جمع چې په لاس راغله منفي 10 سی ډي مربع جمع 9 سی ډي. دا یې حاصل د جمع دی. فعالیت ته متوجه اوسئ. په فعالیت کې وي که د A پولینوم AB مربع جمع 3A وي او د B پولینوم 2AB مربع جمع 3A منفي 2 وي او د C پولینوم 2A جمع 4 وي، نو تاسو د دو درې واړو پولینومونو د جمع حاصل په لاس راوړئ. ورته وګورئ، درې واړه پولینومونه د جمع په حالت کې سره لیکو، یعنې A جمع B جمع C مساوي کیږي. د A پولینوم وګورئ څه دی؟ AB مربع جمع 3A، دا د A پولینوم شو، علامه جمع لیکو. اوس د B پولینوم لیکو 2AB مربع جمع 3A منفي 2. بیا د چوش پولینوم لیکو، بیا علامه جمع د C پولینوم لیکو. د C پولینوم دی 2A جمع 4. دا چې مثبت علامه په یو قوس کې ضرب شي، په قوس کې هیڅ تغییر نه راوړي، نو قوسونه لرې کوو، فقط همدغسې پولینومونه یو ځای سره لیکو، بیا مشابه حدونه جمع یا تفریق کوو سره. تاسو ښه ورته متوجه اوسئ. دا به زه پاک کړم او دغه ټول پولینومونه به بې له قوسونو څخه ولیکم. دلته متوجه شئ تاسو. د A پولینوم مو لرله چې AB مربع جمع 3A، د B پولینوم مو جمع 2AB مربع جمع 3A منفي 2 او د C پولینوم دی 2A جمع 4 بدون له قوسو څخه مو ولیکل، ځکه مثبت علامه مې چې کې ضرب کړه هیڅ تغییرات نه کې راوړي. اوس به مشابه عددونه پیدا کوو او هغه مشابه عددونه که چیرې علامې یې سره مساوي وي جمع کوو یې، او که چیرې علامې مختلفې وي تفریق کوو یې. ورته وګورئ AB مربع، بل داسې حد باید پیدا کړو چې په هغې کې هم AB مربع وي. نو وګورئ دغه دی AB مربع. ضریبونه فرق لري، د دو ضریب یو دی، د دو ضریب 2 دی. ضریبونه مهم نه دي، متحولین مهم دي. نو دا دواړه مشابه حدونه دي. مشابه حدونه که چیرې هم علامه وي جمع کیږي، نو په نتیجه کې د دې علامه مثبت ده، د دې علامه هم مثبت ده، نو دا دواړه سره جمع کیږي. 2AB مربع جمع 1AB مربع کیږي 3AB مربع. اوس راځو بل مشابه حد پیدا کوو. 3A مثبت 3A مثبت 2A، دا درې واړه څه دي؟ سره مشابه حدونه دي. علامې څنګه دي؟ علامې مساوي دي د ټولو، نو درې واړه څنګه سره کیږي؟ جمع کیږي. 3A جمع 3A کیږي 6A، 6A جمع 2A کیږي 8A، نو دا به شي 8A مثبت 8A. ولې؟ ځکه د درې واړو علامه مثبت ده، د علامو څخه مساوي علامو څخه یو علامه لیکو. اوس راځو نور مشابه حدونه پیدا کوو چې هغه ثابت عددونه دي. یو منفي 2 دی، بل مثبت 4. علامې څنګه دي؟ مختلفې.
نو تفریق کیږي له لوی عدد څخه کوچنی عدد تفریق کوو، علامه له لوی عدد څخه لیکو. لکه څنګه چې 4 لوی عدد دی او علامه یې هم مثبت ده، نو لیکو مثبت. له 4 څخه چې 2 تفریق کوو پاتې به شي 2. نو دغه A B C پولینومونه مې چې سره جمع کړل، دغه یې د جمع حاصل دی. همداسې وګورئ دویم مثال یې راکړی، دغه د اوس مې چې حل کړل دغه د فعالیت پوښتنه وه. او اوس دویم مثال دی. په دویم مثال کې دي تقریبا 6 پولینومونه دي وي. دغه پولینومونه تاسو سره جمع کوئ. 3 پولینومونه دا دي او 3 پولینومونه بیا دلته دي د A B او C پولینومونه. موږ کولی شو چې پولینومونه په افقي ډول جمع کړو، همداسې کولی شو په عمودي ډول جمع کړو. لکه څنګه چې مې مخکې یادوري وکړه، په افقي ډول جمع کول اسانه دي، ډېر ساده دي. لکه څنګه مې چې د اوس جمع کړل، څو پوښتنې مې حل کړې درته. او په عمودي ډول چې جمع کوئ، په عمودي ډول بیا یو څه مشکلات لري. اول دا چې پولینومونه باید ترتیب کړئ. ترتیب د پولینومو مو مخکې ویلی چې یا په نزولي ډول ترتیب کړئ یا به په صعودي ډول ترتیب کوئ. ټول پولینومونه چې هر څه یې درکړي وي چې دا څه جمع کوئ، اول به یې په افقي په نزولي ډول یا په صعودي ډول ترتیب کوئ. له لوی توان څخه کوچني توان ته یا له کوچني توان څخه لوی توان ته. دا به ترتیب شي. چې ترتیب شو بیا پس هغه جمع او تفریق کېږي. صحیح ده؟ او دا مو هم په یاد وي چې مشابه حدونه به یو بل ته لاندې لیکئ. مثلا دغه 3 پولینومونه وي، تاسو جمع کئ. وګورئ چې دا څنګه موږ په عمودي ډول جمع کوای شو. لومړی باید ترتیب شي. دلته تاسو متوجه شئ ترتیب شوي دي 3x مربع. اول د x توان څه دی؟ 2. اوس پسې چیرې چې د x توان باید یو وي. 2x جمع یو. له لوی توان څخه ثابت عدد پورې څه کړل شوی؟ ترتیب شوی. دا بل وګورئ منفي 2x مربع مثبت 3x منفي 15. دا هم څنګه شو؟ ترتیب. x مربع منفي 15x جمع 4. دغه پولینومونه څنګه شوي؟ ترتیب شول. لومړی کنه دلته وګورئ غیر مرتب لیکل شوي یا ناترتیب شوي لیکل شوي. وینئ دا چې ترتیب کوئ اول به 3x مربع لیکئ، بیا جمع 2x جمع یو. د دې ترتیب شو لکه څنګه چې دلته د لاندې ترتیب کړي وو. نو 3 واړه پولینومونه به یو ترتیب کې، چې ترتیب دې کوو به مشابه حدونه یو د بل ته لاندې ولیکئ. ورته وګوره 3x مربع منفي 2x مربع او مثبت x مربع د یو د بل سره څنګه دي؟ مشابه دي. همداسې 2x جمع 3x منفي 15x مشابه دي. او همداسې د ثابت عددونه څنګه دي؟ مشابه دي سره. نو اوس وګورئ 3x مربع منفي 2x مربع کېږي 1x مربع. 1x مربع جمع 1x مربع کېږي 2x مربع. او دلته وګورئ 2x جمع 3x کېږي 15x. 15x منفي 15x کېږي 0. چې لیکل یې هیڅ ضرور نه دي ځکه کوم تغییرات نه ویلي. وګورئ مثبت 1 منفي 15 کېږي منفي 4. صحیح ده؟ مثبت 1 منفي 15 کېږي منفي 4 او منفي 4 او مثبت 4 0. چې د 0 بیا هم لیکل بې معنا دي او هیڅ تغییرات نه راولي. نو د دې پولینومونو حل څه شی شو؟ 2x مربع. پولینومونه په دغه طریقې سره په عمودي ډول جمع کیږي. لومړی باید ترتیب شي په نزولي یا صعودي ډول، بیا مشابه حدونه یو د بل ته لاندې ولیکل شي، جمع او تفریق شي. همداسې دلته دغه نور پولینومونه هم جمع کړي دي. لومړی ترتیب بیا جمع. وګورئ په د لومړي پولینوم کې a په توان د 4 b داسې یو حد شته، خو په دویم پولینوم کې نشته هغسې حد. نو چې نشته دغه ځای ته لاندې څنګه پاتې کېږي؟ خالي پاتې کېږي. موږ ووایو چې مشابه حدونه یو د بل ته لاندې لیکو. ګوره دلته ټول حدونه یو د بل ته لاندې چې لیکلي دا مشابه دي. دغه حدونه مشابه دي. دلته وګورئ دا حدونه مشابه دي. که کوم پولینوم کې مشابه حد نه و ورسره، هغه ځای به بیا خالي پرېښودل کېږي. بیا جمع او تفریق کېږي. که چېرې علامې مساوي وي د علامو نه یوه علامه نیسو جمع کوو یې. که چېرې علامې مختلفې وي د لوی عدد څخه علامه نیسو، له لوی عدد څخه کوچنی عدد تفریق کوو. په نتیجه کې موږ کولی شو چې حاصل یې په لاس راوړو. ډېر اسانه دی، له ځان سره یې تمرین کړئ. که څه مشکل وه کولی شئ د وټساپ شمېره یې ماته ورولېږئ. نو که چېرې فکر کوئ چې درسونه ګټور دي له خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ. زموږ د یوټیوب چینل هم در سبسکرایب کړئ.
ترڅو موږ وکولی شو د یوټیوب حمایت ترلاسه کړو او دغه درسونه په ډیره ښه توګه تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې درسونه ګټور تمام شي. تر بل درسه پورې مو په الله جل جلاله وسپارم. کامیاب او سرفراز اوسئ.